دا ورور ناشنا سوال کړی دی وایي چې ما واده کړی دی د داسې ښځې سره چې د هغې سرمن ته الرجي ده او چې څومره زه د هغې د مخ ته نږدې کېږم نو زما د ګیرې د لاسه په هغې باندې دانې راخېږي نو زه د دې ګیرې سره څه وکړم د اوسه پورې خو دا اورېده چې زما د ګیرې د لاسه په ما دانې راخېږي اوس دا نوې مسله چې د خاوند د ګیرې د لاسه په ښځه باندې دانې راخېږي نو څه به کوي الجواب اولنی خبره خو دا ده چې د حدیثونو دا خبره ثابته چې د ګیرې پرېښوده واجب دي خالف المشرکین وفر اللحى په صحیح بخاري کې مشرکینو خلاف ورزي وکړئ د مشرکینو مخالفت وکړئ ګیرې ګڼې کوي پرېږدئ او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې جز الشوارب برید سپک کوي و ارخ اللحى او ګیرې زوړندې کوي زوړنده ګیره ګورې غټئ دا اجامتونو د هفتې دوه درې ورځو ده دا زوړنده ګیره نه کوي زوړنده دې ته څوک وایي چې ګیره زوړنده ده نه ولې یا رسول الله ته دا خبره کوي خالف المجوس د مجوسو مخالفت کوي ځکه چې مجوس برید غټئ او ګیرې لرې کوي بله خبره ده رسول صلی الله علیه وسلم 11 بیبیانې کړي دي او جابر رضی الله عنه چې وکانه کثیر شعر اللحیه په صحیح مسلم کې د روایت دی وایي د رسول صلی الله علیه وسلم څومره غټه ګیره وه امام نسائی چې کوم روایت راځي کې راځي کث اللحیه ګڼه ګیره وه سینه به یې پرته وه او چې کله به مونځ کوو نو شاته صحابه کرامو ته پته لګېده چې څه وایي په مانځه کې ځکه چې دا ګیره به خوځېده د شا نه چې ګیره ښکارېده غټه ګیره وړه ګیره خو نه ښکاري نو دا غټې ګیرې والا 11 ښځې داسې د بعضو خلکو خبره جوړه کړې ده چې ګیره دې واده نه کړي لکه ګیره ولې نه پرېږدوي چې واده وکړي چې راشه چې زه درته وښیم اکثر د دویم درېیم څلورم واده د هم ګیرو والا کړی الله سبحانه وتعالی په دې ګیره کې یو ښایست اچولی دی چې هغه په دې بې ګیره کې نه وي بله چې دا ګیرې والا همیشه ځوان ښکاري او دا بې ګیرې ډېر زر بوډا کېږي حالانکه خلک وایي د ګیرې سره سړی بوډا ښکاري نه څه وجه ده وجه ده چې دا ګیره د ګیرې د ویښته ستا عیبونه پټوي سرمن را زوړنده شي د یو نیم ظالم سرمن نیولي په هغې بلیډ وایي داسې راوچته کړي لکه نور خو دې بس که قرار شي نو سرمن دې رانیولې او په هغې بلیډ وایي او هغه دې م راوچته کړې په دغې به بلیډ وایي نو دی چې بیا بهر ته راوځي نو دا سرمنې ټوله چې تکه سره شوي او داسې ټوله رپېږي او ړقېږي د خبرو سره او دانې پرې راختلي او په بد حال یې غریب او دا چې ګیرې پرېښودي د هغه سرمنې هېڅ پته هم نه لري چې ده لاندې دلته سرمن ځوړنده ده یا هغه کمزوري شوې ده یا پې داغونه راغلي ډېر عمر د لاسه هېڅ پته یې نه لګي ګیرې د لاسه الله هغه ټول عیبونه وله پټ کړي په دې تاسو ما سره اتفاق کوئ که نه کوئ کوم ورونو چې نه دي پرېښودي ما ته په زړه کې څه مه راولئ بلکې ځان ته په زړه کې څه راولئ چې کمی په تا کې دی څوک چې حق بیانوي کمی په هغه کې نه دی کمی په هغه یو کې دی چا چې د حق باندې عمل نه دی کړی اوس یو سړی دی دروغجن دی تا ورته د دروغو نقصانات بیان کړو نو پکار دا چې خپله اصلاح وکړي نه دا چې تا سره بغض وساتي چې یاره ده ولې ووایي چې دروغ حرام دي نو ګیره پرېښوده داسې دي دا واجب دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه غټه ګیره وه بیا راځو ضرور دې مسلې ده دا کېدی شي چې چا چې ګیره پرېښودې ده په ده داسې حالات راشي چې شریعت ورله اجازت ورکړي چې ګیره دې لرې کړي کېدی شي ده خو د دې سړي دپاره د بل دپاره نه هغې باندې مثال یو سړی دی اپریشن کوي او په دې اپریشن کې ډاکټران وایي چې لازم به د ګیره لرې کوو لرې کولی شي که نه شي لرې کولی شي یا داسې بیماري پرې راله چې لازم دي چې د ده ګیره لرې کړي دغه ځینه لرې کولی شي خو دا د ده دپاره نقصان ده ته دی نه د بل دپاره
د ښځې د مسلې سره به څه کوو نو په هغې کې موږ درته وایو چې داسې کار دې کوي چې کله د ښځې سره مباشرت کوي او میلاویږي داسې دوایانې استعمال کړي د په دې مخ باندې د زنانه چې دې ته د الرجي نه راځي داسې هم کیدی شي او داسې هم کیدی شي چې مخ ته یې مه نږدې کېږه او دا خبره پکې یاد ساتئ کیدی شي په ده باندې ګیره لرې کړي او بیا یې الرجي ختمه نه شي نو بیا به څه کوو اوس کې الرجي بیا د برید نه وي برید هم بیا لرې کړي او بیا که په جسم باندې بل ځای کې ویښتی نو بیا نو داسې نه چې دی دا ګیره لرې کړي چې ښځې ته الرجي ده او الرجي پې نه راځي او ګیره لرې کړي او بیا هم الرجي راځي نو دا خو بیا نقصان شو د ګیرې نه هم خلاص کړو او هغه کم کمی چې و نو هغه ختم نه شو نو نشي لرې کولی دا ګیره نو دې لپاره دغه حل دی کوم چې موږ بیان کړو